پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جمعې په لمانځه باندې پر منبر باندې ناست دی، خبرې کوي. یو صحابي رالی، هغه در دې خلکو دروژو پښې را اړوي، کوشش دا کوي چې مخ ته راسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به راورته ویل کښېنه پر هغه ځای باندې، مخ ته مه راځه. صحابه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرو عجب عاشقان. حضرت عبدالله ابن مسعود لیرې یو ځای را روان دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې سړي ته ویل کښېنه، عبدالله ابن مسعود هلته کښېناست. د لمانځه څخه وروسته پیغمبر علیه السلام ته ویل عبدالله تا ته خو ما نه دي ویلي چې هلته کښېنه، ته ولې کښېنستې؟ هغه ورته ویل د الله رسوله زما هم په دې سر خلاص و چې ما ته دې نه دي ویلي، لیکن چې کله د پیغمبر د خولې څخه دا لفظ ادا سي چې کښېنه، په خدای قسم په عبدالله کې دا طاقت ختم سي چې نور ودرېږي، هغه بې اختیاره بیا پر ځای کښېني. صحابو باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرې دومره اثر، لیکن د جمعې لمانځله په دې شکل باندې چې زما د مخ ته راتللو څخه خلکو ته تکلیف رسیږي او یا د خلکو در سرو زه پښې اړوم یا و خلکو ته تکلیف رسوم، د دې عمله څخه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سړی منع کړی دی، ځکه په دې کې انسانانو ته تکلیف رسېدل دي.